سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ په کابل ولایت کې پیل شوې دی چې تېره ورځ ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې بوس ساتونکو بندیامیر لوبډلې سره مخ شولې. په دغه لوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلې لومړۍ توپونه وکړله چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله. داسې بندیامیر هم بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې لوبه سوپر اور ته ورسېدله. په سوپر اور کې هم د بندیامیر لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله چې د بوس لوبډلې پر وړاندې په سوپر اور کې 14 منډې جوړ کړلې، خو د بوس لوبډله هم د چا څخه کمه نه وه. دغه هدف یې په وروستي توپ سره ترلاسه کړ چې د بندیامیر لوبډلې ته ماته ورکړه. د دغه لوبې ټاس بندیامیر لوبډلې وګټه چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله، خو د بوس لوبډلې بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړ کړلې، چې په دغه لوبه کې شهزاد محمدي د پام وړ لوبه وکړله چې د ډېرې مودې پس یو ځل بیا فوم ته راغلی 40 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلې په ګټه شهزاد محمدي، ګلبدین نایه، فرید احمد ملک ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله، خو د بندیامیر لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې بیا آفتاب عالم 3 لوبغاړي وسوځول، داسې حمزه هوتک بیا 2 لوبغاړي وسوځوله. د 180 منډو هدف په تعقیب کې د بندیامیر لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله چې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 10 اورونو کې 109 منډې جوړ کړلې چې لوبه سوپر اور ته ورسېدله، خو د بوس ساتونکو بیا په سوپر اور کې بندیامیر لوبډلې ته ماته ورکړه. د بوس ساتونکو لوبډلې په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې 2 لوبې کړې دي چې دواړه یې ګټلې دي. داسې بندیامیر بیا 3 لوبې کړې دي چې 2 یې ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. سپین غر بیا 3 لوبې کړې دي چې 3 واړه یې بایللې دي، او میساینک هم 2 لوبې کړې دي چې دواړه یې ګټلې دي. داسې امو نینګانو لوبډلې بیا هم 2 لوبې کړې دي، دواړه یې بایللې دي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.